بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله منده یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپل ګرانو کورنیو سره خوشحاله او ارام اوسئ او په دې هیله چې خپل درسونه مو لوستلي وي او زده کړي مو وي. ګرانو زده کوونکو، راځو په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست څنګه چې تاسو ګورئ، اسلامي ښوونې او روزنې مضمون د دویم ټولګی عنوان څه ده؟ د طیبې کلمه. د کتاب پاڼه مو هم 88مه پاڼه وه ګرانو زده کوونکو او 23مه برخه ده، دویم لوست. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې په خپل نوي لوست باندې پیل وکړو، یو ځلې باید تېر لوست تکرار کړو. زموږ تېر لوست څه و ګرانو زده کوونکو؟ ستاسو په یاد ده؟ آفرین. زموږ تېر لوست طیبې کلمه. موږ په تېر لوست کې د طیبې کلمې په اړه باندې ولوستل او طیبې کلمه مو زده کړه. دا چې طیبه کلمه کومه ده او معنا یې څه ده. نو یو ځلې به بیا هم تکرار کړو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې درس مو بېرته په یاد راشي او سم یې زده کړئ. د طیبې کلمه کومه کلمه وه ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. د طیبې کلمه دغه وه: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. معنا یې څه وه ګرانو زده کوونکو؟ معنا یې دا چې هیڅ لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغام راوړونکی یعنی پیغمبر دی. یو ځل بیا هم درته تکراروم، هیڅ لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغام راوړونکی یعنی پیغمبر دی. ګرانو زده کوونکو، موږ په تېر لوست کې دا هم لوستلي وو چې د طیبې کلمې ته د توحید او د اخلاص کلمه هم وایي. نو په ټولو مسلمانانو باندې دا لازمه ده چې د دې کلمې تلفظ سم زده کړي او معنا باندې سم پوه شي، ځکه چې دا کلمه الله جل جلاله ته تر ټولو غوره او افضله کلمه ده او موږ باید د دې کلمې تلفظ سم زده کړو، معنا باندې سم پوه شو او د دې کلمې ټول شرطونه باید ومنو او عملي کړو. تاسو به هم وایئ چې کوم شرطونه؟ موږ په تېر لوست کې شرطونه لوستلي ګرانو زده کوونکو چې د طیبې کلمې 2 شرطونه لرل. 2 شرطونه یې کوم وو ګرانو زده کوونکو؟ د لا اله الا الله شرطونه وو او د محمد رسول الله شرطونه وو چې موږ بېلابېل د لا اله الا الله شرطونه لوستلي وو، د محمد رسول الله شرطونه مو هم ولوستل په تېر لوست کې. نو یو ځلې به بیا هم تکرار کړو چې د لا اله الا الله شرطونه کوم دي. د لا اله الا الله شرطونه ګرانو زده کوونکو دا دي. موږ په تېر لوست کې دا لوستلي وو. د دې لپاره چې بېرته مو په یاد راشي او سم یې زده کړئ، یو ځل به یې تکرار کړو. لومړی شرط ګرانو زده کوونکو موږ لوستلي وو چې دیني مسایلو په اړه باندې باید پوره معلومات ولرو. یعنې د دیني مسایلو په اړه باید موږ پوره معلومات ترلاسه کړو. دویم شرط څه و؟ دیني مسایلو باندې باید یقین ولرو. یعنې هغه ټول دیني مسایل چې موږ په اړه باندې معلومات ترلاسه کوو باید د زړه نه ورباندې یقین او باور ولرو. دا څه نه چې یوازې موږ په ژبه باندې شپه ورځ تکرار کړو ووایو اما باور پرې ونه لرو، دا به هیڅ کومه ګټه نه لري چې موږ یې ولولو تکرار یې کړو اما باور او یقین پرې ونه لرو. نو لازمه ده چې دیني مسایلو باندې موږ باید باور او یقین ولرو. دریم شرط مو هم لوستلی و چې ټول احکامونه باید د زړه نه ومنو. دا څنګه؟ یعنې ما په تېر لوست کې تاسو ته مثال درکړی، لکه روژه نیول، لکه لمونځ کول، زکات ورکول، حج کول. دا ټول هغه کارونه دي چې الله تعالی موږ ته یې په کولو باندې امر کړی دی او هغه کارونه څخه چې موږ منع کړي یو باید هغه ونه کړو. لکه کوم کارونه؟ لکه غلا کول، لکه دروغ ویل. دا ټول هغه کارونه دي چې الله تعالی موږ د دغه کارونه منع کړي یو، نو باید موږ دا کارونه ونه کړو. څلورم شرط څه و ګرانو زده کوونکو؟ باید رښتیني او صادق اوسو. څنګه مو چې وویل، همیشه باید صادق اوسو، غلا باید ونه کړو، دروغ باید ونه ویو، تل او تل باید رښتیني او صادق اوسو. ګرانو زده کوونکو، دا د لا اله الا الله شرطونه وو چې موږ په تېر لوست کې لوستلي وو. اوس راځو د محمد رسول الله شرطونه. د محمد رسول الله شرطونه ګرانو زده کوونکو کوم وو؟
لومړی شرط دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خبرې باید تصدیق کړو، یعنی هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلي دي باید هغه تصدیق کړو، هغه باید ومنو. دویم شرط څه دی ګرانو زده کوونکو؟ دویم شرط دا ده چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه باید اطاعت وکړو، یعنی د هغه کارونو څخه چې موږ منع کړي یو باید هغه ونه کړو، او هغه کارونه چې په کولو باندې موږ ته امر کړی دی باید هغه وکړو. دریم او اخرنی شرط څه و؟ د الله جل جلاله عبادت باید هغه ډول وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده. په هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده موږ باید په هغه ډول د الله تعالی عبادت وکړو. دا و د محمد رسول الله شرطونه. ګرانو زده کوونکو دا زموږ تېر لوست و چې یو یادونه وکړه د دې لپاره چې بیرته مو په یاد راشي. اوس راځو په خپل نوي لوست باندې. زموږ نوی لوست څه دی ګرانو زده کوونکو؟ زموږ نوی لوست د طیبې کلمې فضیلتونو په اړه ده. په دغه لوست کې به موږ د طیبې کلمې د فضیلتونو په اړه باندې به ولولو چې د طیبې کلمه کوم فضیلتونه لري. اوس راځو ګرانو زده کوونکو یو ځای وګورو چې طیبې کلمه کوم فضیلتونه لري. د طیبې کلمه ګرانو زده کوونکو فضیلتونه یې دغه دي. لومړی زموږ ایمان ورسره تکمیل یعنې بشپړ کیږي. ټول مسلمانانو باندې لازمه ده چې د دې کلمې تلفظ سم زده کړي او د دې کلمې په معنا باندې سم پوه شي. ولې؟ ځکه چې دا کلمه زموږ ایمان بشپړوي، زموږ ایمان تکمیلوي. نو په ټول مسلمانانو باندې لازمه ده چې د دې کلمې الفاظ باندې پوه شي او معنا یې هم سم زده کړي. که چیرې د دې کلمې په معنا باندې پوه نه شي او باور پرې ونه لري نو دا هیڅ کومه ګټه نه لري. دا کلمه موږ الله تعالی ته نږدې کوي. نو لازمه ده چې د دې کلمې په معنا باندې د دې کلمې په تلفظ الفاظ باندې سم پوه شو. دویم فضیلت څه دی ګرانو زده کوونکو؟ تر ټولو غوره او افضله کلمه ده. تر ټولو غوره او افضله کلمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ټولو کلمو څخه غوره کلمه لا اله الا الله دا کلمه ده، یعنې د طیبې کلمه ده، او د ټولو دعاګانو څخه غوره او افضله دعا الحمدلله ده. نو تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو چې دا کلمه څومره غوره او افضله کلمه ده. په دې اړه باندې غواړم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ته یوه لنډه کیسه وکړم. یوه ورځ حضرت موسی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دربار ته ولاړ او الله جل جلاله ته یې وویل چې ما ته داسې یوه کلمه را زده کړه چې هر وخت یې په ویلو سره تاسو یاد کړم. الله تعالی ورته عرض وکړ چې هر وخت لا اله الا الله ووایه. حضرت موسی صلی الله علیه وسلم ورته بیا وویل چې ای لویه خدایه دا کلمه خو ټول خلک وایي، ما ته داسې یو شی را زده کړه چې یوازې زه ووایم. الله جل جلاله بیا ورته وفرمایل چې ای موسی که چیرې و اسمان او و ځمکې د ترازو په یو پله کې کېښودل شي او په بله پله کې لا اله الا الله کېښودل شي نو په هغه پله کې چې لا اله الا الله ایښودل شوې ده هغه به ډېره درنده وي، ځکه چې الله تعالی تر ټولو غوره او افضله کلمه د طیبې کلمه ده. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو چې د دې کلمې فضیلت څومره زیات دی. او بل فضیلت څه ده؟ د جنت کلي، یعنې د طیبې کلمه د جنت کلي ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې فرمایلی دي چې که څوک دا کلمه د زړه د اخلاص نه ووایي او په هغه باندې د زړه له اخلاص او عقیده باور پرې ولري نو هغه ته به د جنت ټول دروازې خلاصې وي، ځکه چې دا کلمه د جنت کلي ده. نو تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو چې د دې کلمې فضیلتونه څومره ډېر دي. موږ هم مسلمانان یو او په دې کلمې باندې په پوره توګه باور او ایمان لرو، د زړه نه باور پرې لرو او په موږ باندې لازمه ده چې د دې کلمې تلفظ او معنا سم زده کړو. نو ګرانو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده همدا ده چې د دې کلمې تلفظ سم زده کړئ. دا زموږ د نن ورځې لوست ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې زده کړې مو وي. اوس راځو ارزونې برخې ته چې ارزونه برخه کې څو سوالونه دي. دا سوالونه به څوک یو ځای به یې ورته جوابونه ولیکو، تاسو به هم همدا پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ او څه به کوئ ځوابونه به یې هم ورته مخې ته لیکئ.
ښه نو ګرانو زده کوونکو لومړۍ پوښتنې کې څه ویل شوي دي؟ لومړۍ پوښتنه وایي چې طیبې کلمه د اسلام څومه بنا ده. موږ د اسلام بناګانې ولوستل چې اسلام څو بناوې لري او لومړۍ بنا یې کومه بنا ده. اوس تاسو ماته ویلی شئ چې د طیبې کلمه د اسلام څومه بنا ده. آفرین ګرانو زده کوونکو نو په ځواب کې به یې څه ورته ولیکو؟ د اسلام لومړۍ بنا ده. لومړۍ بنا ده. یعنې د طیبې کلمه د اسلام لومړۍ بنا ده. راځو دویمې پوښتنې ته. د طیبې کلمې معنا ووایئ. د طیبې کلمې معنا ووایئ. د طیبې کلمې معنا څه وه ګرانو زده کوونکو؟ د طیبې کلمې معنا دا وه چې هیڅ لایق د عبادت وړ نه دی. هیڅ لایق د عبادت نشته مګر یو الله جل جلاله دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر یا هم پیغام راوړونکی دی. د طیبې کلمې معنا ګرانو زده کوونکو معنا یې څه ده؟ معنا یې دا ده چې هیڅ لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی. راځو درېیمې پوښتنې ته. په درېیمه پوښتنه کې لیکل شوي دي چې د طیبې کلمه کوم فضیلتونه لري. د طیبې کلمې فضیلتونه ګرانو زده کوونکو موږ ولوستل چې څومره فضیلتونه یې زیات وو که نه. نو په ځواب کې موږ لنډ ولیکو. د طیبې کلمې فضیلت څه ده؟ د جنت کلي. جنت کلي ده. څنګه یعنې که موږ دا کلمه د زړه نه باور پرې ولرو، د زړه نه یې ومنو او هر ځل یې ووایو نو الله تعالی څه کوي؟ موږ ته د جنت ټولې دروازې خلاصوي. نو ځکه موږ ویلی شو چې دا کلمه د جنت کلي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو هم همدغه پوښتنې په خپله کتابچو کې ولیکئ، ځوابونه یې هم ورسره مخې ته ولیکئ او ځان سره یې تکرار کړئ د دې لپاره چې هیر مو نه شي. دا زموږ د نن ورځې لوست. هیلهمنده یم چې زده کړې مو وي. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسې په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.